حضرت ابو سعید رضی الله عنه راوی دی وی نبی علیہ السلام فرمایل اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس چې جنازه کښېښول شي او خلک بیا پر وژو واخلي فإن كانت صالحه کدا جنازه صالحه جنازه و نیک شخصیتو بیا څه وایي قدموني ما ور وړاندې کړي دا ځای ته دا قبر ته مې ور وړي نو خدای پوهېږي چې هلته ماته استراحت دی هلته زما حالت ښه دی دا دغه مړی وایي ما ور وړي ژر مې ور وړي او وإن كانت غیر صالحه کدا بیا صالحه جنازه نه وه بیکاره سړی و بدکاره سړی و بیا دا جنازه وایي یا ویلها افسوس دی دې جنازې لره این تذهبون بها تاسې چیرې وړي پیغمبر علیه السلام و یسمع صوتها کل شی الا الانسان وی اواز هر شی اوري ته دغه جنازې د دا مړي اواز هر شی اوري د انسان څخه بغیر یو انسان نه اوري ولو سمعه لصعق که فرضاً انسان واوري دی به بېهوش شي نو د الله پاک عذابونه هم شته رحمتونه یې هم شته الله پاک د مغفرت و د رحمت وعده هم کړې او د عذاب د یې هم کړې نو زموږ دپاره څه عقیده پکار ده زموږ دپاره دا عقیده پکار ده الحمدلله ایمان خو مو راوړي مسلمانان یو د پلارو د نیکو اخواته سلسله پر سلسله الحمدلله مسلمانان ټول تیر شوي تر مسلمانی اخواته به نو بیا هم د سړي دا عقیده وي چې بس تعالی پاک د عذاب څخه بیریږي یعنی ماضی په ایمان او په اسلام سره به سړی تعالی پاک د عذاب سزان په امن کې نه بولی دا فکر به نه کوي چې بس نو ما خو ایمان راوي مسلمان سوم منځونه کوم ټول نیک اعمال کوم به دا خبره فیصله ده تعالی پاک عذاب نسته ماته العیاذ بالله عقیده به سړی نه لري دا عقیده به لري دا عقیده به سړی جوړوي چې بس د الله پاک د عذاب څخه بیریږم الله پاک مې د عذابو څخه وساتي دا دعا یې به هم سړی کوي او د الله پاک د رحمت به هم سړی امید لري یعنی دغه بیره او امید تا به سره برابر یو پرابل مه ډېروه هم به د الله پاک د عذابو څخه بیریږي هم به د الله پاک و رحمت ته امید وي دا به دواړه سره برابر وي